بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه سید جمال الدین. تاسو ګورئ ایچ افیکټ چینل. په دې لیکچر کې په دې ویډیو کې موږ ان شاء الله د انډیکیټرز کمپلیکس دریم پارت ته ځو. همدا شانتي په دې کې موږ د ولیوم انډیکیټر او همدا شانتي د اس ام ای انډیکیټر د کمپلیکس نه موږ ستراتیژي په مطابق سره ټریډ ځانته سیټ کوو. څنګه ټریډ تاسو لګولای شئ، پلیس کولای شئ، استفاده ترې کولای شئ. صحیح شو چې خپل لیکچر سٹارټ کوو. راځو اول انډیکیټر ته tradingview.com دی. tradingview.com کې دلته راځو. اول لیکو چې ولیوم لیکو. صحیح شو، دا ولیوم لیکو VOLUME. صحیح شو، ولیوم لیکو. اوس ګورئ د ولیوم ډیر زیات آپشن ورکړي. تاسو صرف د ساده ولیوم لیکل شوی، ولیوم چې لیکل شوی ساده دی باندې به کلیک کړئ. څنګه چې کلیک کړئ شاته به په دې کې څه شي اپلای وشي. اپلای به څنګه شي؟ دلته موږ سره دا دی اپلای شو دغلته. اوس راځو دې سیټینګ ته لګ راځو. سیټینګ څنګه کوو؟ سیټینګ دلته راځو، په دې کې سیټینګ ته راځو. سیټینګ کې موږ دلته ولس MA ولس موږ لیکل دي. نو تاسو دا MA ولس کوي. دلته تاسو اول ولس خو نه دلته لسی نه هي سوی ار سو عادت چی تاسو دلته ولس کوي. دا یو د ستراتیژي په مطابق یو رول دی، قانون دی چې موږ ستراتیژي چې موږ څنګه موږ لپاره پروفیټیبل څنګه شوی دی. نو تاسو دا باید تاسو دې پوینټ ته فکر وکړئ. نو دې خاطر دا چې کوي تاسو سیټ کې ځان ته نور سیټینګ کې رنگونه کې ګوتې وه دې کې تاسو سیټ کولای شئ او کنه زما په نظر خو ضرورت نشته نو مې کوي. صحیح شو. راځو دلته وردیز کې تاسو د دې د رقم بدلوي شي. ګراف سټایل کوم چې دا ګراف تاسو ته باکس په شکل خې دا دلته دې کې بدلیږي. او که تاسو دغه ولیوم تاسو اپلای کوئ دا ګراف شکل بدل وي، تاسو وایي چې موږ دغه باکس رالو نو به دغه تر راشي. دا بعض وخت کمپیوټرو کې بعضي از ډیفالت دي سیټینګ شوی یا چې ګوتیم به کې والی تاسو خیال نه. نو دلته راشي د سټایل ته سټایل کې وره باکس دی. باکس ته باکس کلیک کړئ د ټول آپشن دي. نو که تاسو دلته کمبل سلیکټ وین تاسو دلته کالمز سلیکټ کړئ. ګورل د خلک کالمز. صحیح شو. د کالمز څنګه کې باکس شکلونه ورکړي دا چې کلیک کړئ دغه باکسونه برته اپلای شي. صحیح شو. بیا به اوکی کلیک کړئ خبره به ختم شي. شی به کلیک کړئ اوکی. اوس ما سیټینګ ټول اپلای دی نو اوکی د ضرورت نشته د کینسل کوم. ما ځکه سیټینګ هر څه کړی. صحیح ده. خدل ته راځو. اوس دا خو اپلای شو. اوس یو بل انډیکیټر هم اپلای کوو چې هغه د EMA دی. څه شی دی؟ EMA exponential moving average. د لیکچرو کې موږ د SMA او EMA دوه لیکچرو موږ اغستو. د هغه یو د سوینګ ټریډینګ لپاره او سکیلپینګ ټریډینګ هغه هم د سره وګورئ او دې کې موږ اوس د EMA نه استفاده کوو. EMA exponential moving average یا moving average exponential. دلته راځو کلیک کوو ډایرکټ شاته اپلای کیږي. دلته ماته سیټ کړی دی. دلته راځو. سیټینګ ته اول راځو. سیټینګ کې ګوره دې کې تاسو تبادله عددي یا باطي یا بلس یا بشلي تاسو دې کې څه ورکړئ. دې کې تاسو ووي شو لیکئ. صحیح شو. ووي شم چې ولیکلو دغه ووي د ستراتیژي په مطابق سره موږ سره یو بهتر کار کوي. ووي شم ولیکلو اوکی کو اپلای کو. دلته راځو اوکی ام کې اپلای شو. ګولته وسره دا رنگ تاسو چک کولای شئ. دا رنگ اکثریت سټایل چې د اکثریت د ابي کلر یعنی بلو کلر وي خو تاسو دلته خپل خو باندې چار رنگ تاسو سیټ کوئ. د سټایل دراشي سټایل کې رنگ هم چینج وي شي. اوکی کلیک کړئ رنگ به چینج شي. صحیح ده. ها اوس راځو د دې ستراتیژي څه ده؟ ولیوم ستراتیژي څه ده؟ ولیوم کې ستراتیژي دا ده د موږ سره دا کوم خط چې موږ MA خط وسته دا مهمه ده. دا که تاسو سره نه دا اپلای کوي تاسو که چې اکثریت دا د سي هاید وي. غزل تلار شم دا د سي چوي هاید وي دي کې امپورټ تلار شو دا بيخي زیرو وي دي دا د سي هاید وي. نو دا ځان سره اپلای کوي. سیټینګ تلار شي ولا سي کوي خبره ختمه. صحیح شو. ها اوس راځو په دې کې ستراتیژي څه ده. کله چې دغه کم چې د موږ سره مووینګ ایوریج دی. مووینګ ایوریج دا شان تیر شوی. کم مووینګ ایوریج دلته موږ سره 17 دی. هغه لاندې جوړ شوی. دا مووینګ ایوریج چې کله کراس کوي او د دې نه باکسونه بروي او مارکیټ هم بر روان وي. څه شو. مثال مارکیټ بر روان دی د باکسونه هم د دې مووینګ ایوریج نه بر کراس وکي. یو اشاره شو. بل اشاره چې دا بل اشاره همدا ده چې دلته موږ سره دغه کم ایکسپوننشل مووینګ ایوریج چې موږ ډرا کړی دی لکه دلته تاسو ګورئ په دې کې او دلته موږ دا خطونه دا باکسونه چې شوي بر لاړه. ګورئ د خط نه دا باکسونه بر جوړ شو. دا ولیوم خطونه بر جوړ شو باکسونه. نو اوس دې ته مخامخ بالکل دا مخامخ ساحه چې کومه ده دا اوس څه شو. دا اوس زمونږ په ټارګټ کې راونیول شو. موږ اوس وایو دلته اوس موږ د ټریډ برابرۍ کې ټریډ کوو. کم ټریډ کوو. اوس مارکیټ ته ګورو چې مارکیټ کم سیر ته موو کې روان دی. مارکیټ دلته ګورو بر روان دی. صحیح ګوره دلته بر روان دی. دا ګوره مارکیټ بر روان دی. نو دلته موږ وایو چې اوس با اشاره ده. بل شي نه موږ معلومه بل د دې خط نه موږ معلومه دا ګوره دا کم موږ سره ایکسپوننشل مووینګ ایوریج کوم دی دا چې کله لاندې نو پوه چې مارکیټ بر روان دی. صحیح ده.
اوس دلته راځو په دې کې اوس ټریډ کله لګو خو صبر کوو چې کله خو دا کینډل دا ختم ټچ کی کوم خط ټچ کی دا همدغه کوم چې موږ سره دغه ایکسپوننشل مووینګ اوریج دا خط ټچ کی دا مارکیټ نو هغه نه پس چې کله بل کینډل داخل شو هغه نه پس موږ د کینډل اشاره د ګورو چې کینډل اشاره بای راکړه به ټریډ کو نو دې کینډل اوس موږ ته اشاره کړې ده بولیش کینډلز دي دا موږ سره دا به د سوای چې بولیش دته سینډویچ کینډل سم مرتوي چې سینډویچ انګلفینګ کینډل مرتوي چې درې دانه ټول انګلفون کینډل دي نو دا موږ سره چې د بر سیټ ته اشاره کړې ده دې کې موږ بای لګوي شنو بای څنګه لګو بای په دې پوینټ کې موږ لګو نو په دې کې راځو بای چې ته لګو بای په دې کې لګو دې کې نو دا یو غټه اشاره ده دوه کنفرمیشن موږ سره ډیر دی نو ځکه دا کینډل څنګه بر جوړلوش ډایرکټ ټریډ لګو ورته دا یو اشاره ده دی بل اشاره ته دا هم ټچ کړي بل اشاره مارکیټ بر روان دی بل اشاره دا د کینډل غړي غړي بر سیټ ته جوړ شي نو ډیر اشاره کنفرمیشن ډیر دی د خاطر موږ بای پاسانه لګو ور دې پورې موږ ته څومره پروفټ را کړي یو پر شپږ چند را کړي یو پر سو شپږ چند د عادت ته وګورئ ریسک ریوارډ ریشو شپږ چند مطلب دا دی چې تاسو $10 لاس کې خیر $70 ګټه کوي او کم دا شان دي چې $100 لاس کې خیر هغه $700 ګټه کوي چې $1000 لاس کې $700 ګټه کوي چې $1 تاوان کې خیر هغه $7 ګټه علي دلته نو دې خاطر موږ تل راځو وړو کې ما یو پر دوالو چې مارکیټ نه نارمالي ریسک نمبر چو او پروفټ والو مارکیټ نه وځو یو پر دوه موږ په دی اولنی یو دوه کینډل کې موږ پروفټ واو سو مارکیټ نه وته خیال هم دې دیستا خاطر د نوې مارکیټ ته ګورې نوې مارکیټ موږ سره د اشاره د ګورلته کینډل ګوره دلته موږ سره چې د موږ سره دلته ګوره دا ګوره د مووینګ ایوریج نه بره شوی ولیوم باکسونه بره کروز شوی دي او همدا رقم موږ سره د کم چې کړه ایکسپوننشل مووینګ ایوریج دلته لاندې طرف نه کراس کړي نو دا بره اشاره ده نو په دې کې موږ خپ آرامه بای ټریډ لګول شو دا دی په دې کینډل کې بای ټریډ لګو سټاپ لاس دلته لو کې ورکو ټیک پروفټ دلته لخته ورکو بس یو پر دوه ورکو بالکل فکس راځي دلته بل لخته ورکو ځکه چې موږ سره دا شه دا موږ سره یو سټاپ لاس دی دا موږ سره یو سټاپ لاس خوده سټاپ لاس ایریا ده لکه مطلب یا ټیک پروفټ ایریا ده زموږ لپاره دغه چې موږ لاندې خانه بای لګولې نو د خاطر دا موږ سره شه یو ریزिस्टेंस لیول ده نو ریزिस्टेंस لیول دی لپاره موږ لاندې لګو چې مارکیټ شاید اکثریت کله کله د نږدې واپس لګلان راته ویګن سټاپ لاس شاید هیڅ کې واپس برځین دی خاطر هغه لګ پروفټ هم زمنګ واسطه خدا خو لګ نه دی او پر دوه دی غټ پروفټ دی مارکیټ نه وته صحیح شو همدا رقم راځو دلته په دې کې تاسو ګورئ دې باکس نه ګور څنګه کراس کړه دلته دم ټچ کړي مارکیټ هم سلو بر روان دی بولش کندل مارکیټ لاندې خوانه کراس کړي لاندې خوانه مارکیټ په بر تله نو دلته پوه شئ چې مثال مارکیټ بر اشاره کوي نو په دې کې مونږه چیک او بای ټریډ دلته موږ سره خپ آرام برابرېږي په دې پوینټ کې دلته ټریډ سیټ کوو او په دې کې دلته موږ څومره پروفټ را کړی یو پر 15 چنده او موږ یو پر 2 مارکیټ نه وځو دا د موږ یو پر 200 مارکیټ نه وته یو سیل ټریډ هم ګورو دې کې سیل ټریډ اوس ګول ته ټچ شوی خو دلته موږ سره کوم ولیوم چې د خط نه د کوم مووینګ اوریج د نه په سر نه دی راغلی نو چې نه راغلی موږ هم ټریډ نه کوو چې کله ولیوم دغه ټچ کړي ولیوم هم بر راغلی بیا ته موږ سوچ کوو ټریډ کوو ګوره دې کې اوس ګورو دې کې ګوره ټچ کړي ګوره ولیوم برتله صحیح شو دلته خیال دی ګوره والیوم برتله د دې مووینګ اوریج نه بر والیوم تله او بالکل دایم ټچ کړي دلته هم ټچ کړي او سیل طرف ته اشاره هم ده نو موږ خپ آرام دلته شی لګول شو سیل ټریډ لګول شو په دې پوینټ کې صحیح شو سټاپ لاس دلته های کې ورکو ټیک پروفټ یو پر دا او بيخي غټ پروفټ را کړي نو دلته موږ یو پر 2 مارکیټ نه وځو دې پوینټ کې صحیح شو دا شانته راځو په دې کې دیز کې وګورئ تاسو ګوره بیا هم دلته راځو یو سیل اگزامپل بلم ګورو ګوره دلته تاسو ګورئ ولیوم برتره دلته کراس چې کړي دی مطلب دا خط بره خانه به راغله مارکیټ لاندې راغله نو خو دیز کې پنځه سره خپ آرام د سیل جوړ شوی دی ګوره چې د سیل جوړ شوی په دې کینډل کې سیل جوړ شوی ګوره مرتبه ولیوم برتره مارکیټ ته بیا ګورئ کوم خو روان دی ولیوم سره بره کراس مهمه دی نه یو پر 2 مارکیټ کې بس دیز کې تاسو ګورئ یو بر 2 ماست بس مارکیټ نه وته صحیح شو او بای خصومره ډیر د تدر کړي ګوره دلته والیوم بر رو کراس شوی ګوره دلته ختم ټچ کړي او والیوم بر غل بای ټریډ یو جوړ شو دلته بل ګوره
په دې کې وګوره مارکیټ برانه لاندې کراس کړی او دلته موږ سره والیوم زیات نه دی راغلی نو بس دلته ټریډ نه کوو دې کې چې بیا موږ سره ګوره بره کراس شوی والیوم زیات شوی نو د بیا ښه په ارامه یو ټریډ شو بیا والیوم زیات شوی هلته کراسینګ ټچ شوی بیا ټریډ ګوره سکیلپینګ دپاره خاص کر سوینګ دپاره ډېر ټریډونه دلته برابر دي او که څوک لانګ ټریډ کوي مطلب منثلي والا ټریډ کوي میاشت والا ټریډ کوي یعنې مطلب آپشن ټریډینګ چې ورته ویلی شو نو هغه دپاره ښه پوزیشن دلته جوړېږي حدیث کې وګوره په دې کې وګوره ښه په ارامه ګوره کراسینګ کړی والیوم زیات شوی د دې کې موږ څه کولی شو ګوره په دې پوینټ کې کراس کړی دې کې هم کراس کړی چې کې کراس کړی دا ګوره باکسونه برابر جوړ شوي نو دلته موږ سیل ټریډ ښه په ارامه چیرته ویلی شو بل په دې پوزیشن کې موږ سیل ټریډ وهو سټاپ لاس های کې ورکوو ټیک پروفیټ 1/2 ورکوو مارکیټ نه وځو دا د 1/2 ټیک پروفیټ واغستو مارکیټ نه چیرته ووتو په دې کې موږ 1/2 ټیک پروفیټ واغستو صحیح شو دې ته تاسو وګورئ همدا رقم په دې پوینټ کې تاسو وګورئ دلته اوس څومره غټه اشاره کړې والیوم څومره زیات شوی دلته تاسو دلته ټریډ لګولی شئ ښه په ارامه سیل هم لګوئ والیوم زیات شوی او سیل ټریډ هم موږ سره ښه صحیح جوړ شوی نو په دې کې موږ سره سیل طرف ته اشاره هم ده په دې کینډل کې موږ اشاره ده ټریډ لګوو سیل طرف ته ګوره بره خوا کراس کړي نو بره خوا دا چې کراس کړي نو پوه شئ چې یو ښه پوزیشن دی ګوره بای ټریډ او څومره پروفیټ کوي 1% کم 3 چنده خو موږ 1% 3 چنده او فکس 3 چنده موږ د پروفیټ راکوي خو موږ 1/2 مارکیټ نه وځو دا رقم صحیح شو او ګوره دا بیا یو ټرند دی ګوره دلته بیا موږ سره ګوره دغه ای ایم ای چې د ای ایم ای ایکسپوننشل مووینګ ایوریج ګوره موږ سره کومک هم ده کې ګوره ته ګوره موږ سره ټرند هم ښیي موو هم ښیي او د دې په مطابق سره دلته هم ګوره موږ سره ټریډ برابر دی په دې کې ګوره په دې کې ګوره معمولی ټچ نه لګ دلته هم سیده ټریډ کوي چې ګوره والیوم چې زیات دلته لږ زره ټچ سپیس هم نو بیا هم ټریډ کولی شئ بهتر راځي درته صحیح شو دلته ګوره دلته والیوم موږ سره زیات دی او لږ زره سپیس کې مارکیټ بره تللی ګوره مارکیټ بره تللی او والیوم زیات شوی نو دې کې موږ یو ریسک کم لو لارسایز کم دا کوو خو ټریډ لګولی شو دلته تاسو ګورئ په دې پوینټ کې موږ سره ګوره والیوم زیات شوی د دغې خط نه مووینګ ایوریج نه بره تللی او دلته موږ سره دلته دې ټچ کړی نو ښه په ارامه دلته موږ ټریډونه کولی شو نو څومره بېشماره ټریډونه موږ ته سیټ شوي دي او سیټ کېږي لګیا دي نو تاسو همدغه رقم بیک ټیسټینګ باید ځان سره وکړئ پریکټس وکړئ ځان سره او د والیوم نه ډېره استفاده وکړئ والیوم تاسو عام طور سره هم ټریډینګ یو والیوم یو یا ایکسپوننشل مووینګ ایوریج یا سمپل مووینګ ایوریج دې انډیکیټرو کې یو دانه استعمال کړئ او یو دانه دغه کوم چې والیومز دي نو والیوم تاسو نارملي کوشش کوئ چې کله ټریډ کوئ نو والیوم ګورئ والیوم شاته ډېره غټه هسټري ده نو هغه موږ د لیکچرو کې ملي موږ پیډ کلاسونه چې کوم دي هغې کې موږ به ایکسپلینیشن هم ډېر ورکړی خلکو ته هلکان انشاءالله په دې خبره پوه شوي دي خو نارملي دا هم تاسو ته کافي دي څوک چې کلاس نشي کولی پیډ کلاس نشي دغه اخیستی آنلاین کلاس نو تاسو دغه لیکچرو کې هم انشاءالله پوهیږئ او څوک چې مشکل لري پوښتنه لري نو کمنټ باکس کې واتساپ نمبر باندې رابطه کوی شئ مشکل هم انشاءالله کوشش کوم چې حل شي په خبرو یا کنی مستقله ویډیو به یو وخت پې جوړه کړو ستاسو پوښتنو باندې او هغه په ویډیو کې حل کوم غټ مشکل په ویلو یا په لیکلو نه کېږي صحیح ده انشاءالله بیا هم تر بل لیکچر پورې په پاک الله سپارم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته